سلامونه قدرمنو، زه دا وخت په ساینس کالج کې یم. دلته د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ اوومه کانګره روانه ده. کانګره څه شته وایي؟ ډېرو ملګرو زما څه سوال کړی و، د امریکې یورپ څخه ټلیفونونه راغلي ول، د کانګرې مقصد راوښیاست دا اوس څه کیسه ده؟ دا د کام دپاره غوښتل سوې ده، د پارټۍ د نننۍ مسلې حل کوي او که دا د انتخابات دي؟ زما سره جمشید دوتانی او د ده سره په څنګ ولاړ دی صلاح الدین اچکزی صاحب. له دوی سره موږ دا خبره کوو چې د کانګرې مکمل وضاحت راته وکړي، دا ولې راغوښتل کېږي، پارټي په څو کاله کې راغواړي او دا چې راوغواړي د دې مقصد څه شي دی، څه کار یې څه شي دی؟ جمشید صاحب ډېره مننه جمال ترکي صاحب ته موږ ته موقع راکړله. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ قومي کانګرس یا کانفرنس یا کانګره بنیادي طور د پښتو د لغات ټکی دی چې هغه د کانګرس او د کانفرنس په معنا به تاسو اخلي. دا چونکې په دې کې موږ د خپل پارټۍ د عین او منشور تحت 4 کاله یا 15 کاله کې خپل کانفرنس کوو او موږ مرکزی ایگزیکټیو ټاکو، مرکزی کمیټي په دې کې ټاکو. نو ان شاء الله الرحمن موږ به د خپل پارټۍ چیرمن ټاکو، سینیئر ډیپټي چیرمن به ټاکو، جنرال سیکرټري به ټاکو، مرکزی سیکرټریان به په دې کې ټاکو، مرکزی کمیټي به په دې کې ټاکو. او دا زموږ د پښتانه قومي جرګه چې دا ټوله کانفرنس قومي جرګه ده او دا جرګه دا اختیار لري چې خپل چیرمن وټاکي او دا اختیار لري چې خپل چیرمن ریفیوز کی، ریجیکټ کی. دا یو جمهوریت عمل دی. اوومه کانګره روانه ده چې په دې کې به شاوخوا 15-16 ملګري د ګوند مندوبین په شکل کې د زموږ سره په کانګره کې برخه اخلي. ګوند به د روان وخت لپاره نوې کابینه، نوې ملګري، نوې تګلاره د سیاست د سیمې د خطې او د بالخصوص په پاکستان کې د پښتنو پر اوسني حالاتو باندې دا ټول پښتانه چې راغلي دي دا به خپل ګوند ته خپل تجاویز ورکوي. د روان وخت لپاره به نوې تګلاره ټاکي په دې خاطر باندې چې زموږ د سیمې د خطې بالخصوص د افغانستان سیاسي حالات او جغرافیایي حالات، معاشي حالات اوس یو بل پړاو ته اوښتي دي. نو ګوند په دې اوسني وخت کې په انتهایي سخت حالات کې د ګوند مرکزي کانګره کوي. د ګوند د مرکزي کانګرې هغه اصل هدف دا دی چې کام یې راټول کړي او د کامه څخه د روان وخت لپاره تجاویز اخلي چې څه کول پکار دي او پر کومه لار باندې. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ چې په کوټه کې ساینس کالج کې اوومه کانګره روانه ده، فضل اشنا صاحب د دې وجه وجوهات بیان کړي. دوی وایي چې دلته به د 14,000 کسان چې قومي مشران دي، ملګري دي، دا به فیصله کوي چې په راتلونکي کې پښتانه څنګه چلند اختیار کړي او دغسې کومه تګلاره خپله کړي. او دلته به قیادت هم بدلوي، دلته به تنقیدي جایزه هم اخیستل کېږي، دلته به غلطیانې هم اصلاح کېږي او یو دی منظمه لاره به ټاکل کېږي چې دا پښتون قام په دې خطه کې په روان وخت کې په مخه بوځي.